نصرت وکړای د اشغالګرو مقابل کې مو جهاد مبارز تر سره کړه نن الله عز وجل دلته راورسوي الله پاک مو نصرت وکړای اوس نو بیا موږ ته پکار دار د بل اترته متوجي دی چې الله عجل فرمایي عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون اشغالګر چې د امریکایانو په سرپرستی کې دلته افغانستان اشغال کړی وو الله عز وجل ناکام کړل موږ تاسو ته تمکین په ځکه کې راکای قدرت راکای اوس به ګوري چې موږ تاسو ته کوو لهدا باید خپل ټول حرکات او سکنات متوجي سو هغه څه وکړو کنه چې الله عز وجل پر راضي کیږي او بیا ورسته هغه څه وکړو کنه چې موږ ته د اسلامي امارات د زعامت لخوا وړاندې کیږي کوم پرامین چې د اسلامي امارات لخوا څخه صادر شوی باید جدا په غو کې کوتاهي ونه کړو او هغه په ځان باندې عملي کړو په تیر بیا امنیتي ارګانونه خاص کر به استخباراتو تعلق او تعامل خاص له انسانانو سره وي لهدا کوشش وسی چې په داسې شکل کارونه انجام سي چې الله دې نه کوي چې د چا عرض پایمانه سي له چا سره ظلم وسي او څوک بې ځایه بندي رسي او په چا باندې لوی ونه سي کوم تاسو دغه نقاط په نظر کې ولرو بیا به الله عز وجل موږ تاسو نصرت کومک کوي لکه چې په تیر وخت کې د اشغالګرو مقابل کې د موږ تاسو مرسته وکړه خوخبی تدریب جهاد پان زلمی تجکری اعداد و کمان زلمی ستنیگی معسکر کرده استشهاد زانان ریپالانا دخ پلوان زانان زریگی خوخبی تدریب جهاد پان زلمی تجکری اعداد و کمان زلمی ستنیگی معسكر بدا استشهاد زانان لپالانا دخ بالهواد زانان زاریگی دی پورم مدینی تکل گڑی پویم لپوچی مزل